ولې نن کسان ډېر کم وو ما وکته ولې څه چل دی بیمارې بېسوری روژه ده روژه بې ځایه خبرې ونه کړې قاري صاحب داسې نه چې په کلهو دې دم کم نقل ته دې اوس وادرې د مړ پړ کړه کلهو زمړه کلهوم ډېر طاقت لري پوه شوه خبره په هر هغه انسان چې مشکلات یا اخرني صورتونه وي ښه کېږي بلکل اخري صورتونه مړه دلته نن یو مسجد کې دماکه واورېدولې الله والله که نه ولا ویډیو مې په ټیک ټاک کې ولې مال دا به مخکینی دا ولې رښتیا دا دی نو ښار کې مدرسه ده کوړې خټک غټه مدرسه ده ټول عالمان د دغې مدرسې نه ډېر زیات هلکه په جومات کې څوک دماکه کوي د روژې بازار کې میاشت ته مړه توبه خدای قسم دې دماکه خو په هغې خو افسوس و بیا مې ویډیوګانې وکړې خلکو پکې داسې کمنټونه کړي وو ډېر ښه وشو او دا پښتانه دا څه اخره زمانه ده قسم په خدای الله دې په خپل رحم وکړي خدای پاک دې زموږ او ستاسو ایمان راپېښ کړي قربان امین امین د قاري ښایي زه دا د قاري صاحب کاروم ویې مګه نه سره ټول قاري صاحبان دي وچ کلام ښه خبره ده لو یو د ټولو یارانو دوستانو نه مننه قاري صاحب ته نعت مات خو ووایه که نه که نه نور کله ویل زده کې نه وې نه نه ولې مې نه مړه ویم درته یاره نعت به درته یم نعت څه خبره خو نه ده یوه کړۍ به درته یم اوه محبوبه راکه دا وطن دې دیدنونه یو ځل بیا ګرانه تنګ یمه زه خو ستا د کور کلي ملنګ یمه وکړه لږ نظرې کرم جانانا وکړه لږ نظرې کرم جانانا او زړه مې ژړېږي دا ارمانا تازه راغلی یم ستا خوانا او تازه راغلی یم ستا خوانا او جدای ګرانه ده جانانا جدای ګرانه ده جانانا او نشم زغملی ستا خواږه خواږه غمونه یو ځل بیا ګرانه تنګ یمه زه خو ستا د کور کلي ملنګ یمه وکړه لږ نظرې کرم جانانا وکړه لږ نظرې کرم جانانا وای محبوبه راکه دا وطن دې دیدنونه یو ځل بیا ګرانه تنګ یمه زه خو ستا د کور کلي ملنګ یمه وکړه لږ نظرې کرم جانانا قاري صاحب الله دې ډېر عمر درکړي خدای د ډېر عمر مالک که الله تعالی دې د ایمان سره ما او تعالی امین امین ټول مسلمانانو ته مننه خوشحاله اوسئ قربان دې شم قاري صاحب قدرمن الله دا چا کټ وکړي د خپله کټ شو دوستان د خپله کټ شو چا ته ګلابز ورکړو دا ولې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شیطان مخ دې تور شه د خره په لکۍ سور شه د خلکو نه شیطانان ووته وادرېد لاړل